په کابل کې د اولمپیک ملي کمیټې بدني روزنې او سپورت عمومي ریاست په همکارۍ د بدمنټون فدراسیون له لوري د یو شمېر بهرنیو او افغان لوبغاړو په ګډون سیالۍ پیل شوي دي. په دې سیالیو کې ټول 24 لوبغاړي برخه لري چې له ډلې 3 روسي او 2 پاکستاني لوبغاړي دي. بهرني لوبغاړي وایي خوښ دي چې په لومړي ځل افغانستان ته راغلي او د بدمنټون په سیالیو کې ګډون کړی دی. دا زما اولنی ټورنمنټ دی چې افغانستان ته راغلی یم. موږ ته چې کله پته ولګېده چې دغه شانتې افغانستان کې ټورنمنټ کېږي، موږ ډېر زیات خوشحاله شو. موږ هغې دپاره محنت وکړو او ټریننګ هم وکړو او موږ چې دی په هغې نه بعد بیا موږ په فرسټ ټایم دا زموږ ټور دی افغانستان ته. داسې ټورنمنټ چې دی دا کېدل پکار دي، دا دې سره چې دی نورو پلیرانو ته موقع میلاویږي. افغانان ډیر مینهناک خلک دي. په ټوله کې افغانستان یو ډیر ښکلی هیواد دی. دا زما لومړی ځل دی چې افغانستان ته راغلی یم، خو زړه مې دی چې یو ځل بیا هم راشم ځکه چې زما ډیر خوښ شو. په دې سیالیو کې له بهرنیو لوبغاړو سره یو روزونکی هم ملتیا کوي. د پاکستان د بدمنټون ملي لوبډلې روزونکی حیات الله د خوښۍ څرګندولو ترڅنګ د افغانستان د بدمنټون فدراسیون له مسؤلینو مننه کوي چې دا ډول سیالۍ یې چمتو کړي دي. زه د ګورنمنت اف افغانستان ډیر شکریا ادا کوم، بیډمنټن فدریشن افغانستان چې یو ډیر ښکلی ایونټ دلته منعقد کړی دی، یو ښکلی ماحول د ینګ جنریشن چې کوم د افغانستان دی هغې ته برابر کړی دی. د لوبې مقصد دا دی چې پلی فار پیس، تاسو د امن دپاره لوبه وکړئ په افغانستان کې. بلخوا په دې سیالیو کې ګډون کوونکي افغان لوبغاړي وایي چې دا لومړی ځل دی په هیواد کې دومره په ستره کچه د بدمنټون سیالۍ ترسره کیږي. دوی وایي ویاړي چې افغانستان د بدمنټون د اسیایي سیالیو د اتلولیو جام کوربتوب کوي. دا بازی موږ هر ټول راضي دي چې دا په دې سطح په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره او په تیره د بیډمنټن فدراسیون ته د خارج نه لوبغاړي راځي او په افغانستان کې د بیډمنټن چمپionship قهرماني لیګ ترسره کیږي. دا ډیره یو ښه خبره ده او د ټول افغانانو لپاره چې داسې افغانستان اوس دونه قابلیت لري چې خارجي لوبه ترسره کړي. مخکې تقریبا یو هفته مخکې هم زموږ نشنل مسابقې خلاص وه چې په هغه کې ملي ټیم که پلیران انتخاب شولې، نو د هغه ملي ټیم سره به دې خارجیانو سره مسابقې کوي چې دا به ډېره غټ تجربه وي هم افغانستان ته هم دا خارجیان چې راغلي دي. موږ ډېره خوشحاله یو تل دې داسې مسابقې وسي. د بدني روزنې او سپورت عمومي ریاست ویاند اتل مشوڼی وایي چې له دې سیالیو څخه یې موخه په هیواد کې د بدمنټون لوبې دودېدل او د افغان لوبغاړو تشویق دی. نوموړی وایي دا سیالۍ د لیګ په بڼه ترسره کیږي او په پای کې 4 غوره لوبغاړو ته ډالۍ هم په نظر کې نیول شوي دي. دغه سیالۍ کې د روسیې هیواد څخه 3 ورزشکارانو ګډون کړی دی، یو کوچ ورسره دی او له پاکستان هیواد څخه 2 ورزشکاران او یو کوچ ګډون کړی دی. پکې همدا ډول سره له افغانستان څخه 15 ورزشکاران په دغه سیالۍ کې ګډون کوي. د لیګ په شکل سره دغه سیالۍ ترسره کیږي او ګټونکو 4 مقامونو ته جایزې په پام کې نیول شوي. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د بدمنټون د اتلولیو جام سیالۍ په داسې حال کې ترسره کیږي چې له دې لوبې سره په دې وروستیو کې د یو شمېر افغان لوبغاړو لیوالتیا زیاته شوې. دغه راز کابو یوه اونۍ وړاندې په کابل کې د 120 لوبغاړو په ګډون د بدمنټون ملي لوبډلې لپاره د غوراوي سیالۍ ترسره شوې چې 15 لوبغاړو پکې ملي لوبډلې ته لار پیدا کړې ده. عزت الله احمدزی، CGTN پښتو، کابل.